Hello guys and most welcome to our spoken English class in pashto language. نن زموږ د انګلیش کلاس اولنۍ ویډیو ده. موږ بالکل د بیسیک لیول نه انګلیش سٹارټ کوو. نن په دې ویډیو کې موږ هغه 4 سټیپس خو کوم چې د هر ژبې لپاره ډېر ضروري دي. راځئ ملګرو هغه 4 سټیپس ایکسپلین کوو. 4 steps for learning English. Number 1, letters, حروف. Number 2, words, الفاظ یا پښتو کې موږ وایو کلمې. Number 3, sentence, جمله. Number 4, paragraph یا speech, بیان. راځئ اوس دا ایکسپلین کوو. اول سټیپ موږ سره د لیټر حروف. اوس د هر ژبې لپاره خپل حروف وي، لکه څنګه چې اردو لپاره الف با پا تا ټا دي، داسې د عربي لپاره الف با تا ثا دي، د انګلیش لپاره A B C D دي. دې ته موږ وایو لیټرز. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ټول لیټرز، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. اوس څو لیټرز دي په انګلیش کې؟ انګلیش کې 26 لیټرز دي، 26 لیټرز دي. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 26 لیټر موږ سره په انګلیش کې دي. دویم سټیپ موږ سره دی words. A group of letters is called word. ظاهره خبره ده چې څو حروف راجمع شي بیا هغې نه لفظ جوړیږي. فار ایگزامپل cat، سی ځان لیټر دی، ا ځان لیټر دی او ټي ځان لیټر دی. دا موږ راجمع کړل، دې نه جوړ شو کیټ. اوس کیټ یو لفظ دی، کیټ. نمبر 2 موبایل. ام ځان لیټر دی، او ځان لیټر دی، بی ځان لیټر دی او آی ځان لیټر دی، ال ځان لیټر دی، ای ځان لیټر دی. دا راجمع شو، دې نه جوړ شو موبایل. اوس دا ځان لفظ دی. داسې نور ورځونه هم شته دي، کیټ، موبایل، بک، کاپی، ټیبل، کپ، داسې نور وغیره وغیره. Number 3 steps, sentence. A collection of words that gives complete sense is called sentence. هلته موږ ویل چې a group of letters is called word. اوس دلته موږ سنټنس کې چې a collection of words that gives complete sense is called sentence. هلته موږ یو څو حروف راجمع کړل، هغې نه یو ورډ جوړ شو. موږ ویل چې a group of letters is called word. راجمع کول د یو څو حروفو هغې ته words وایي. اوس دلته موږ وایو چې a collection of words، یو څو الفاظ راجمع کول، یو څو الفاظ راجمع کول چې هغه پوره میننګ ورکوي، معنا ورکوي، هغې ته وایي سنټنس. اوس موږ یو الله از ون، الله از ون. الله اوس ځان له یو لفظ دی او از ځان له یو لفظ دی، ون ځان له یو لفظ دی. موږ وایو الله از ون. وی آر مسلم، وی آر مسلم دا یو جمله ده، وی آر مسلم، موږ ټول مسلمانان یو. اوس دا پوره معنا ورکوي، موږ ټول مسلمانان یو، وی آر مسلم. هی از ا بوای، هی از ا بوای، هغه هلک دی، هی از ا بوای، هغه هلک دی. دا هم پوره معنا ورکوي. Step number 4, paragraph. A paragraph is a group of sentences about one idea. یو څو جملې راجمع کول هغې ته paragraph وایي. about one idea د یو سوچ لپاره، د یو خیال لپاره موږ یو څو جملې راجمع کړو، هغې ته paragraph وایي. A paragraph has about 5 sentences. paragraph چې کوم دی دا به خامخا 15 جملې وي. 15 جملې چې موږ راجمع کړو هغې ته paragraph وایي. اوس دا 6 جملې هم کیدای شي، 6 جملې، 7 جملې، 8 جملې موږ راجمع کړو هغې ته paragraph وایي. For example, Salman is an excellent student. He is intelligent. He is responsible. Salman always does his homework. And Salman is never late for class. As a result of his hard work, Salman is one of the best students in school. کو تاسو دا 4 سټیپس یاد کړي وي نه بالکل په کمنټ کې خپل رائے پیش کړئ او چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره، او ویډیو ضرور لایک کړئ
ویډیو ضرور شیر کړئ د هغه ملګرو سره کوم چې غواړي چې انګلیش په پښتو کې یاد کړي. ډیره مننه کوم تاسو له کتلو ډیره شکریا ادا کوم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.